د یو وخت خبره ده چې پر یو ملک باندې یو وخت یو باچا حکومت کاوه چې هغه په زړه ډیر زیات صفا او ښه انسان و. هغه به د غریبانو او مسکینانو سره هر رقم کومک کاوه. هغه باچا به د خلکو مسئلې ورحل کولې او د خلکو فیصلې به یې ورکولې. په ټول ملک کې به خلکو د ده صفتونه کول. کله چې به د خپل صفتونه واورېدول نو ډیر زیات به خوشحاله کېده. بیا یو وخت ده ته شیطان په زړه کې دا ولولې ور واچولې چې که چا ده ته ښه صفت وکړو نو دوی به انعامونه ورکوي. بیا یوه ورځ د شاخان په نامه یو غریب لالچي کس راغله چې هغه کس ډیر لالچي و. هغه په راتلو سره باچا سلامت ته د دروغو صفتونه شروع کړل په دې غرض چې باچا سلامت به ورته انعام ورکړي. یا سړیه څوک یې څه غواړي چې زما دربار ته دې مخ راسمه شوه؟ باچا سلامت، زه یو غریب کس یم، زما نوم شاخان دی، زه د ګلپوش د کلي اوسېدونکی یم. ما ویل راسه نن د باچا سلامت پوښتنه وکړه. خو شاخانه، زما دربار ته به راتلو درته هرکلی وایم، دلته ډېر خلک راځي زما صفتونه کوي او زه ورته انعامونه ورکوم. ته به هم نن ماته یو خاص صفت کوې چې زه درته انعام درکړم. که دې ښه صفت وکړو نو ښه انعام به درته درکړم. دې باچا ته چې بچا د دروغو صفت هم وکړو نو د ورته انعام ورکاوه، ځکه چې هغه د خپل نامه دپاره هر څه کول. نو شاخان یو لالچي انسان و، له دې موقع څخه یې فایده واخیستله او باچا سلامت ته یې د دروغو صفتونه پیر کړل. باچا سلامت، ستا به زه کوم صفتونه کوم؟ ستا چې زه کله صفتونه بیانوم نو دا به ټوله ورځ تېره شي. بله ورځ په لار را روان وم چې یو کس مې ولیدو، هغه راته ویل باچا سلامت د سرو زرو ګوتمه راکه. بله ورځ بیا په لار را روان وم، یو کس مې ولیدو، هغه راته ویل باچا سلامت ماته د سرو هار راکړه. ډېر خلک وینم د ورځې چې هغه ټول ستا صفتونه کوي، زه به ستا کم صفت کوم. باچا سلامت، ته یو ډېر ښه انسان یې، زما دا یقین دی که اوس مې تا ته دا وویل چې دا دربار ټول ماته پرېږده نو زما دا یقین دی چې ته به دا ټول دربار ماته پرېږدې، او دا مې یقین دی چې دا ټوله باچایي زه درته وایم ماته پرېږده نو ټوله باچایي به راته پرېږدې. ته ډېر ښه انسان یې باچا سلامت. دلته نو باچا سلامت جذباتي شي او فوراً ولاړ شي خپل سپاهي ته حکم ورکړي. ای سپاهي، دې شاخان زما ډېر غټ صفتونه وکړل، زه غواړم چې اوس به شاخان ته یو ډېر لوی انعام ورکړم. ته ورشه هغه غټ ګدو راواخله چې په انعام کې یې ورکړو. باچا سلامت، ستا حکم په سر سترګو، دا دی اوس دستي به ولاړ شم، هغه غټ کدو به راواخلم او شاخان ته به یې په انعام کې ورکړو. بیا هغه سپاهي ولاړ شي، هغه لوی ګدو راواخلي او رایې وړي شاخان ته یې ورکړي. هغه ګدو یو ډېر لوی قیمت لري. شاخان که یو خوا یو لالچي انسان وي، بل خوا هغه ډېر زیات بېوقوف هم وي. هغه ځان سره فکر کوي چې دا ډېر لوی غټ او کلک ګدو دی، دا خو نه د کتغ د پخولو دی نه په کومه بله ښه راځي. شاخانه، تا زما ډېر صفتونه وکړل، اوس ته دا لوی ګدو واخله او لاړ شه، دا به ستا په ډېره ښه دار شي. نو اوس دا لالچي شاخان ځان سره ډېر زیات فکرونه کوي چې دا غټ ګدو خو ماله په هېڅ ښه نه راځي. دا باچا سلامت خو بالکل بېوقوف دی او لیونه شوی دی چې ماته کتو په انعام کې راکوي. شاخان بالکل زړه نازړه وي او هغه ګدو واخلي د باچا سلامت د دربار نه ولاړ شي. شاخان چې کله د دربار نه ولاړ شي نو فوراً یو بل غریب کس د شمشو په نامه د باچا سلامت دربار ته راشي. یا سړیه څوک یې او څه غواړې چې زما دربار ته دې مخه راکړې ده؟ باچا سلامت، زما نوم شمشو دی، زه د تولنګې کلي اوسېدونکی یم. ټول خلک ستا دلبال ته راځي. ما ویل راشه ته هم نن د باچا سلامت دلبال ته لاړ شه او د باچا سلامت اختنې پوښتنې به وکړم. نو ځکه راغلم باچا سلامت. ښه شمشو، نو ډېر ښه دې کړي چې زما دربار ته راغلی. زما دربار ته ډېر خلک راځي. کله چې زما دربار ته یو څوک راشي نو هغه به ضرور ماته زما یو صفت کوي. ته به هم ماته نن زما یو صفت کوي چې یو انعام درته درکړم. زه ټولو خلکو ته صفت باندې انعامونه ورکوم. شمشو یو ډېر ښه انسان و. هغه نه غوښتل چې په دروغو په صفتونو باندې د باچا سلامت نه انعام ترلاسه کړي، بلکې هغه باچا سلامت ته صفا او د حق خبره وکړه. باچا سلامت، اولیدلې مې دي چې ته په صفتونو باندې خلکو ته انعامونه ورکوې، هغه که د رښتیا وي او که د دلواغ. دا کال ته ډېر غلط کوې باچا سلامت. دا لکم به ته ټوله خزانه په دې صفتونو کې والوځوې او دا لکم به ټول لایت له تا نه خفه شي، بیا به دوباره نه غواړي چې ته باچا لاسې. باچا سلامت، دا کال ته ډېر غلط کوې، دا مه کوه. باچا سلامت د شمشو په دې خبرو باندې څه ناڅه فکرمند شي چې کېدای شي زه دا کار غلط کوم، خو د شمشو نه خفه هم شي. بیا زړه نازړه وي او خپل سپاهي ته حکم ورکړي. سپاهي، شمشو خو زما څه ښه صفت ونه کړو، خو بیا هم نه دي په کار چې زما د دربار نه دې څوک خالي لاش لاړ شي. ته لاړ شه، هلته د سرو زرو یو 2 روپۍ راواخله او دې شمشو ته یې ورکړه.
باچا سلامت ستا حکم په سر سترګو دا دی ولاړم او دا دی راغلم. بیا نو سپاهي ولاړ شي هلته د سرو زرو یو 2 روپۍ راواخلي او راشي دلته یې شمشو ته ورکړي. شمشو دا 2 روپۍ واخله او جیب کې یې کېږده، دا به دې د جیب خرچه وي. شمشو تا زما څخه صفت ونه کړو، خو بیا هم زه نه غواړم چې زما د دربار نه دې څوک خالي لاس ولاړ شي. دا 2 روپۍ واخله، جیب کې یې کېږده او ځه زما د دربار نه. باچا سلامت، زه دلته ولاکه د انعام په غلظ لاغلی وم، ما تا ته د حق خپله کوله او ومې کړله، نو له زیاته ستا خوښه. زه په دې 2 روپۍ باندې دومره خوشحاله شوم لکه تا چې ما ته ټوله باچاهي لاکړه. زه د خلکو رقم نه یم چې تا ته به د دروغو صفتونه وکړم او ته به ما ته انعام لاکوې او زه به نه پرې خوشحالېږم. شمشو د سرو زرو هغه 2 روپۍ واخلي او د باچا سلامت د دربار نه ولاړ شي. بیا نو اتفاقاً شمشو او شاخان په بازار کې یو بل سره په مخه ورشي. یا سلیه څوک یې او دا دومره لوی ګدو دې چېرته پیدا کړی چې په سل دې لا اخیستی؟ دا څنګه ولې دا دوند نه دی؟ دې څه کوي؟ یا سړیه زما نوم شاخان دی. اورېدلی مو چې باچا سلامت ته خلک صفت وکړي نو باچا سلامت ورته ډېر لوی انعام ورکوي. زم باچا سلامت دربار ته ولاړم، هغه ته مې د دروغو ښه ډېر صفتونه وکړل او ده راته په انعام کې دا ګدو راکړو. اوس په دې ګدو باندې زه څه وکړم ته راته ووایه. ښه شاخانه، د باچا سلامت البال ته خو زه هم تللی وم، زه د انعام په غلظ نه وم تللی. ما باچا سلامت ته د حق خبره کوله، چې کله مې د حق خبره ورته وکړه نو هغه زما نه ډېر سخت ناراضه سو او له ما ته یې یوازې دا 2 روپۍ په انعام کې راکړې. خو بیا هم په دې 2 روپۍ باندې زه د باچا سلامت له ډېر زیات خوشحاله سوم لکه ته چې ما ته ټوله باچاهي راکړه. تا ته یې ګدو درکړی، کېدای شي په دې ګدو کې څه حکمت وي. شمشو زه د باچا سلامت نه په دې انعام باندې بالکل نه یم خوشحاله. زه نه غواړم چې دا ګدو د ما سره وي، زه غواړم چې دا ګدو خرڅ کړم. ته داسې وکړه چې ما ته دا 2 روپۍ راکړه، زه به تا ته دا ګدو درکړم. بیا نو شاخان راولیاړ شي هغه ګدو شمشو ته ورکړي او شمشو راولیاړ شي هغه د سرو زرو 2 روپۍ دغه لالچي شاخان ته ورکړي. شمشو هغه ګدو واخلي او روان شي د کور پر طرف. کله چې دا ګدو کور ته ورسوي نو په ځمکه یې کېږدي او یو چاړه راواخلي هغه ګدو پرې کړي. کله چې هغه ګدو پرې کړي نو د اوهو دا ګدو خو ټول د سلو زرو د لفونه ډک دی. ما هغه لالچي شاخان ته ویلي چې د ګدو کې څه نه څه حکمت شته، خو هغه ما سره نه ول منلي. خو زه خیل ما ته زما د حق په خبرې باندې ما ته زما انعام میلاو شو، ځکه چې پخواني ویلي دي چې باچا سلامت ته د حق خبره وکړې نو ضرور به دلته انعام میلاویږي. شاخان د دروغو صفتونه ولته کلي وو، د هغه په قسمت کې هغه 2 روپۍ لیکل شوي وي، دا زما په قسمت کې لیکل شوي. بیا د یو څه وخت په تیریدو سره شاخان بیا د باچا سلامت خواله ولاړه او هغه ته کېناسته. باچا سلامت اوس په ته ځان سره فکر کوي چې شاخان څنګه بیرته زما دربار ته راغلو. تا چې ما ته کم ګدو په انعام کې راکړی وو هغه خو ما له زما په هیڅ ښه رانغلو، ځکه چې هغه یو ګدو وو ما په پیڅه کړی وو. ما هغه په یو 2 روپۍ باندې خرڅ کړو چې هیڅ ګزاره مې پرې ونه شوه. دا دې ما ته سره کم انعام راکړی وو. باچا سلامت تا نه قربان شم. شاخانه هغه ګدو خو ډېر قیمتي ګدو وو، د هغه ګدو نس ټول د سرو زرو د روپو نه ډک وو. ته هغه ګدو څنګه په 2 روپۍ باندې خرڅ کړو؟ بیا باچا سلامت د شاخان څخه پوښتنه وکړي چې تا هغه ګدو په چا خرڅ کړو. شاخان چې کله دغه سړي نوم ور واخلي نو باچا سلامت فوراً خپل سپاهي ته حکم ورکړي. ای سپاهي ولاړ شه او فوراً شمشو ماله راوله چې هغه ګدو یې څه کړو او څه یې پرې وکړو. ولاړ شه. بیا نو هغه سپاهي ولاړ شي د شمشو په لټه کې. کله چې شمشو پیدا کړي نو راولي باچا سلامت دربار ته او د باچا سلامت مخامخ یې ودروي او باچا سلامت ترې ناختنې پوښتنې شروع کړي. باچا سلامت دا د شمشو می پیدا کړه او را می واستو او ستا مخامخ می ودرولې. شمشو ته ما ته دا ووایه چې تا د دې شاخان نه هغه ګدو په 2 روپۍ باندې واخیسته او کور ته دې یوړو، بیا دې څه کړه او څه دې پرې وکړو؟ ووایه. باچا سلامت ما چې کله هغه ګدو کور ته یولو پلې مې کړو نو د ګدو نس ټول د سلو زرو د سکو نه ډک کړو. ما د پخوانیو خلکو نه اورېدلي وو کله چې د باچا سلامت تر مخ د حق خبره وکړې نو ضرور به دلته یو لز نه یو لز انعام میلاویږي. ما ویل ما ته زما د حق د خبرې انعام میلاو سو نو ځکه مې شاخان ته هغه ګدو دوباله نه کووال. دلته نو اوس باچا سلامت په فکر کې هم شي او ډیر زیات شرمنده هم شي او ځان سره فکر کوي چې شمشو بالکل په حق وو او ماته د حق خبره کړې وه نو ځکه ورته د حق انعام میلاو شو او شاخان چې د دروغو صفتونه کړي وو هیڅ ورته میلاو نشو. شمشو واقعا هم تا د حق خبره کړې وه او تا ته د حق د خبرې انعام میلاو شو. زه تا ته ډیر زیات شرمنده یم. نه دي په کار چې یو باچا
په خپل صفتونو باندې خلکو ته انعامونه ورکړي. تا ماته بالکل د حق خبره کړې وه او دا شاخان بالکل په غلطه و او ورته هیڅ میلاو نشو. سپاهي په ټول عمر کې زه نن ډېر زیات شرمنده سوم چې په خپلو د دروغو په صفتونو باندې مې خلکو ته انعامونه ورکول. زه هېڅکله هم دومره شرمنده شوی نه یم لکه نن چې شرمنده شوم. ګرانو دوستانو له کیسې څخه مو غرض دا و چې موږ باید د چا په دروغو خوشحال نه شو او نه هم چاته دروغ ووایو. موږ له نه دي پکار چې په ګپو کې هم دروغ ووایو. ګرانو دوستانو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د بیل یا ګنټۍ نشان هم په ګوته کړئ ځکه موږ هره ورځ کوشش کوو چې تاسو ته د دا رنګه د خوږې کارټون ویډیو او کیسې راوړو.